بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، زه د کې پی کې شانګلې علاقه د شانګله ټاپ او دلته په یو کلي کې ولاړ یو. ما نه چار چاپېره د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه راغلي ځوانان ولاړ دي او زه نن د دې خپلې جنډې سره د دې غر د سره د دې خپلې خپرونې ابتدا کومه. اصل کې زمونږ چې کوم دا پښتون قوم دی، کوم پښتانه دي، کوم پښتانه ځوانان دي، نو موږ خو په نورو مشهور یو. نو زمونږ په پېښور کې مصروفیات ډېر زیات وو، خو یو خو زه د دې پاکستان سکاوټس بوای اسوسییشن د دې خپله حصه یم او بل دا ځوانان چې کوم نو دوی ویلو نو د دې دا وینا هم نشوه غورځولی. نو دا د کې پی د اوپن سکاوټس اوپن چې کوم دي، کوم چې اوپن ګروپس دي، د هغې هایک دی. دا هایک د دې مقصد څه دی؟ دې غرونو ته څه دپاره راغلي دي، څه غواړي؟ نو کوشش به کوو چې د دې د هایک تاسو ته د کیمرې په سترګه وښو، د دې چې کوم مشران دي هغې سره به خبرې کوو او انشاءالله تعالی د شانګله ټاپ چې کومه د ښکلا ده دا به تاسو ته ښو. تاسو که وګورئ نو چار چاپېره د غرونو سپین څادر اغوستی دی او ډېره مزه کوي، یخني ده. خو دا ځوانان چې کوم دي تاسو وګورئ، ما سویټر کوټ دا مې اچولی دی او دوی الحمدلله صرف یونیفارم کې ولاړ دي. دغه ودرېدل د دې د څه دپاره دي؟ د دې خاورې دپاره او د دې ملک او قوم د دې په خاطر دي. نو زه دې سره ورځمه، لږه غوندې ګرانه ده خو الله دې خیر وکړي. دې چې کوم دلته په سوات کې سکاوټس اوپن ګروپ، ایلم سکاوټ اوپن ګروپ، د دې لیډر صاحب ما سره ولاړ دی. دا ایلم سکاوټ اوپن ګروپ چې کوم لیډر دی سیاب صاحب، د دې لیډینګ هم کوي، د دې هایک هغې ما سره ولاړ دي. نو پهله خو زه دا ویاړ دي زمونږ ډېر د قدر لایق دي چې دا ذمواري د دې ځوانانو دا ذمواري دی په خپلو اوږو واغسته، په خپلو مټو دې سره ودرېدل او غواړي چې دا زلمي جوړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني، شکریه جی. شاهید جان صاحب، زه خو تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو د پېښور نه دلته کې مونږ راغلی. بیا پېښور نیوز والم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې په دې هایک کې زموږ سره مکمل شرکت وکړو. موږ بلکې ټول کې پی کې بوای سکاوټ اسوسییشن ته باقاعده په دې کې لیټر هم وکړو. د هغې نه بعد بیا موږ اوپن ګروپ ته وینا هم وکړه، پای کې تاسو رالی. زه ستاسو یو جهان مننه. بل دا سکاوټ چې کوم دی دا جوړ شوی صرف د خدمت خلق دپاره دی، خو د دې هلکانو د ټریننګ یوه حصه ده چې د دونه باقاعده موږ یو بهترین سکاوټ روح کوو، یو بهترین شهري دی موږ روح کوو، هغه چې د دې ځګې نه زموږ نه دی فارغېږي. نو د معاشرې یو ښه فرد به زما نورو کتونکو ته هم دا خواست دی چې یاره کم از کم تاسو د پېښور سکاوټ سره هم ملګرتیا وکړئ، راشئ خیبر کور تاسو وینئ. او شاهید جان صاحب چې کوم دی دا څوک د چا نه پټ پناه نه دی چې هغه تاسو وینئ. سکاوټینګ په هر ځای کې دی، تاسو په دې کې خپل بچي، خپل وروڼه، خپل ملګري را دننه کوئ. نو انشاءالله دا کوم چې تاسو دا ماحول وینئ دا به د سکاوټ په دغه کې تاسو ته میلاویږي. او زما ټولو ملګرو ته بیا هم یو ځلې خواست دی چې دا د امن علاقه ده، پر امن ځای دی او موږ چې کوم یو که نه دلته کې امن پسند خلک نو تاسو راشئ او زموږ میلمستیا او د ایلم سکاوټس اوپن ګروپ د ملګرو خدمات حاصل کړئ. شکریه جی. قدرمن شي. قدرمنو، د سیاب صاحب د دې ځای نه پیغام دا دی چې مونږ غواړو چې مونږ دلته امن قایم کړو، سوله راولو. سوله د دنیا په هر یو ملک کې، خو بدقسمتۍ دا دی چې کوم د پښتون ملک دی، کوم د پښتون ځای دی، کوم د پښتون خوره ده، کومه د پښتون لیکه ده، نو هلته ترخګري ده، هلته غم دی، هلته ویر دی، هلته جړا ده. زم د ځوانانو سره ځکه دلته یخني ډېره زیاته ده، دوی صرف ما ته ولاړ دي، نو دوی سره هم لږ مخامخ کومه چې دوی څه وي، د دوی په دې زړه څه دي. السلام علیکم. تاسو خو یې ټول ما سره به خبرې څوک وکړي؟ یو منټ. بچه نوم دې څه دی؟ علم خان مې نوم دی سر، او د علم سکاوټ اوپن ګروپ ممبر یم او دلته راغلی یو سر هایک له. په کوم خیال راغلی؟ چکر له راغلی که نه څه مقصد دې شته؟ سر مقصد خو همدغه دی چې مونږ د خلکو ته میسج ورکړو چې زمونږ سوات ډېر زیات ښکلی ځای دی او دا وینئ راشئ. او خلک وایي چې مطلب سوات چې دی هغه هلته کې امن نشته او دغه نشته، خو مونږ وایو چې نه، سوات ډېر زیاته پرامن علاقه ده او تاسو راشئ او زمونږ میلمستیا وګورئ، زمونږ علاقه وګورئ، زمونږ ښکلا وګورئ چې تاسو ترې خوندونه حاصل کړئ.
او پیغام ورکړي. علم دا وایي زه د مینې پیغام ورکوم. دلته قدرمنو ما تاسو ته ووایي د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه دلته ځوانان راغلي دي، زلمي کول دی، د پېښور نه هم پکې څه ملګري راغلي دي. غواړم چې دې کې د پېښور زلمي ولاړ دي. نوم دې څه دی بچیه؟ السلام علیکم. زما نوم افتاب دی او زه د خیبر سکاوټ اوپن ګروپ ممبر یم او پېښور نه راغلی یم دلته. د سوات د ځای نه وینو او شانګله ته راغلي یو، هر طرف ته سپینا ده خو دلته مونږ راغلي یو. مونږ د خلکو له یو شارټ ساند میسج ورکوو که هر کله زمونږ دفاع راغه نو انشاءالله مونږ به هر رنګې تیار یو. مونږ دلته راغلي یو از ټریننګ به دلته کوو او زمونږ کله ضرورت راشي که نه نو انشاءالله پاک آرمي سره به ودرېږو، شانه به شانه به ورسره ولاړ یو. قدرمنو د دې ګلالو وینا دا ده چې مونږ خپل هر څه پرېښي دي او دلته مونږ د ټریننګ دپاره راغلي صرف دا نه چې مونږ د ښکلا خلکو ته وښایو بلکې د دې دپاره چې الله دې نه کړي که سبا زمونږ په دې وطن باندې په دې خاورې باندې د قربانېدو وخت راشي نو انشاءالله تعالی مونږ به رښتونی یو. دا ښکلا هم درته ښیم او د دوی د هایک هم درته ښیمه چې دوی به څه کوي. د بېګا مې شپه هم دوی سره کړې ده او نن مې دا ورځ هم دوی سره ده. مخکې به ځو. قدرمنو دا سکاوټس دا چې څومره دا زلمي کور دلته راغلی دی دا د دې ځای مقامي یو کور دی. د هغې دا مشر ما سره ولاړ دی. دی وله د ستوګنې ځای ورکړی دی او ډېر خوش قسمته دی، ډېر ښه خلک دي. د پښتانه ډېر خواږه خلک دي سپیشلی کوم چې په دې کلو کې اوسېږي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زه سیف الملوک خبرې کومه بانډې نه چې زه ډېر مشکور یم ستاسو چې دې درې څلور فوټه واورې کې تاسو موږ له مقرره کړه د خدمته او زه د دې ډېر مشکور یم، ډېر تابعدار یم او هر وخت چې تاسو راتلی شئ نو انشاءالله تعالی چې ستاسو خدمت ته به موږ 24 غنټې تیار یو. او دا واوره ډېره واوره شوې ستاسو ډېر مشکور یم او تاسو ډېر تکلیفات وکړه او تاسو د دې ښکلا واخیسته او بانډې ته رالی او ضلع شانګلې بانډې کوټکي ته رالی او زه ډېر مشکور یم او دا خدمت څه چې موږ به نور هم خدمت کوو. موږ لږ چې څه موقع راځي د خدمت نو موږ ستاسو هر وخت خدمت ته تیار یو انشاءالله. ډېر قدرمن شئ. قدرمنو ما سره چې اکثر د دنیا د ګوټ ګوټ نه دا خلک خبرې کوي نو دا زما د پښتون قوم هغه اصل مخ دی. دغه اصل خلک دي چې دوی د میلمنو په راتګ باندې په هغې باندې خوشحالیږي او سترګې په لار ورته ولاړي. مخکې ځو. قدرمنو د غر سر ته راوختو او دا ماحول بالکل د سیاچین په شانتې دی. زموږ کیمرامین هم تیندکونه وی لګیا دي. تاسو وګورئ دا ټول د څومره چې دا ځوانان دي نو د یو مینې سره د یو جذبې سره د یو خلوص سره او د دې وطن د پرمختګ دپاره د سباون دپاره دوی انشاءالله تعالی روان دي. ځکه تاسو ته ووایم نو دلته به اوس دې ټایم کې دا یخني چې کومه ده دا به ماینس کې وي او دا سیلی چې کومه لګي نو زما دا یقین دی چې که په عام حالات کې نو دلته راتګ هغه ډېره ګرانه ده. زما سره دا څومره زلمي کول چې ولاړ دی نو یوازې دا نه چې نن سبا کم د پښتونخوا ځوانان دي یا د پښتنو ځوانان دي زلمي کول دی نو هغه ټیک ټاک کوي. زه ټول هغه د ټیک ټاک ځوانانو ته وایم کوم چې په دغه لار روان دي د کومو چې شپه او ورځ په ټیک ټاک کې تېرېږي نو دې ځوانانو ته وګورئ او کوشش وکړئ بچیه چې په دې لار باندې راشئ. سیاب صاحب څه وایي اوس دا حالات څه وایي؟ حالات ډیر زبردست دي او ډیر پر امن علاقه ده. سوات ته راشي تاسو وینئ خلک وایي چې سویټزرلینډ دا الله پاک موږ له په پاکستان کې نه سوات بهترین سویټزرلینډ نه کړی دی چې تاسو راشي او دا سکاوټ څونه ملګري چې موږ د کې پی کې سکاوټ راغونډ شي نو دا زه اولنې خراج تحسین په خپله یعنې خپل ګروپ علم سکاوټس اوپن ګروپ ته ځکه ورکوم چې دا جوانانو کې نوره حوصله راشي. زه د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی زموږ سره تعاون وکړو او تاسو ټول پاکستانیان او بلکې بهر ملک سکاوټ څونه چې کتونکي دي هغو ته یم او خاص کر سر چې د ټیک ټاک دا وي هغو ته هم راشئ. دلته پر امن یو پیغام خور کوي او د امن خبرې ورکوي. مهرباني شکریه. قدرمنو د ځوانانو دا جذبه درته په دې غر باندې ښیمه. موږ به د پاکستان زنده‌باد چغه شکیل صاحب زما خو اواز دغوندې بېتولې دی دې ته به یو پاکستان زنده‌باد چغه وو. پاکستان پاکستان پاکستان
یخني ډېره شوه همداسې نه چې دا هر څه دلته جام شي مخکې ځو قدرمنو زما کیمرامین چې دی هغه په دې غرونو کې تاویږي را تاویږي په ځان نه پوهېږي نیم واره کې ډوب دی خو ستاسو د مینې او د خلوص لپاره کوشش کوي چې تاسو ته دا نظارې وښیي مونږ تقریبا 15 غنټې په دې اورو کې وګرځېدو قدرمنو او اخر هم د دې دا سټیک راواغست ځکه دې نه بغیر په دې 15 فوټه اورو کې په دې کې ګرځېدنه ګران دي نو دغه د دې له د هایک پاتې دی خو لاندې بیا سفر ډیر دی او نه دا وسیم جان کیمرې ته جوړیږي نه زما دومره همت شته دې سره د اختتام کو سیاب صاحب په دې اخره کې به کم چې دا تاسو ته د دنیا خلک ناست دي څه پیغام به ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني شکریا ټولو مرګرو ته کتونکو ته او خاص کر زمونږ د سکاوټ چې کوم راغلي د دو زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم او آینده نیکسټ زمونږ داسې پروګرامونه هم دي چې یاره کم کې پی کې کې سکاوټ ټي انشاءالله د پاکستان په صد بوای سکاوټ اسوسییشن چې کوم کسان مرګري دي هغو ته موږ درخواست کوو چې سواد ته راشي د ښکلاوي نه د دې نه مزې والی او زه به یو ناره کوم د پاکستان په دغه ناره به کوو او د هغې به تاسو ماله جواب راکوئ پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد مهرباني شکریا قدرمن شي سیاب صاحب قدرمنو دغه د دې وورو نه د شانګله نه او د سوات هغه ښکلا بلکې د پاکستان ښکلا بلکې د پښتونخوا ښکلا بلکې د دې پښتنو په مخونو چې تاسو کومې د خنداګانې او د خوشحالۍ وینئ نو موږ به دا دعا کوو چې د پښتونخوا دا کوم رنګونه دي د پښتنو دا خوشحالۍ دي دا د دې زلمي کول په دې مخ باندې راشي د هر پښتون دپاره موږ ښکلا غواړو خندا غواړو پرمختګ غواړو او روښانه سباون غواړو د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم د الله په امان